سلامونه ستړي مشئ یو ځل بیا راغلی او موږ هم دا ځلې ستاسو په خدمت کې بلبل یوټیوب چینل دی تاسو ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم لکه څنګه چې تاسو ګورئ لغمان یو له سرسبزه شنو ولایتونو څخه دی د سبزیو پکې خورا ډېر مهم سبزي کېږي نو دا ځل هم اوس سیزن د کچالو دی لغمان شین دی نو زموږ ملګرو نن بیا یو ځل د کچالو میله چې هغې ته قلخي وایي هغې اماده کړې ده او تاسو به انشاءالله وګورئ چې موږ ډېر ترتیبات نیولي ملګرو ماشاءالله ډېر زیات کار پکې کړی دی او دا پروسه به انشاءالله موږ تاسو په اوږدو کې سره وګورو او هیره مو دې نه وي ویډیو تعقیب کړئ ما سره شنه لوچه هم شته او لومړني کمنټ والا ته یې ورکوم راځئ لومړنی به پیغام څخه ورشو پیغام ستړی مې شي څه کوې سلامونه وروره ښه یې جوړې ژوندی اوسې مننه خیر اوسې څه کوې تا ته څه شی په غاړه اچولي ولا دا چې موږ کال په کال داسې یو پروګرام یو ملت سره کوو په لغمان ولایت کې او په دې سیمه کې زما کار دا ده چې په دې پروګرام چې کوم روان دی په دې کې زما لرګي ماتول دي همدارنګه نور شیان ترتیبات دي دا به ټول انشاءالله په ګډه سره کوو او مخې ته به ځو ډېر ښه څنګه احساس کوې هوا څنګه ده یاره احساس ډېر ښه کوم ځکه چې لغمان یو له شنو ولایتو څخه ده او هوا هم پکې ښه ده ډېر ښه سیزن هم ده د کچالو همداسې نورو میوو سبزیجاتو نو خوشحاله یم ډېر ښه احساس کوم او ډېره زیاته مننه هیله مند چې له میلې څخه خوند مننه ژوندی اوسې تاسو نه هم مننه له اورېدونکو لیدونکو څخه هم مننه ژوندی اوسې مننه لکه څنګه چې تاسو وینئ نو نن یوازې دا نه ده چې که د کچالو میله ده ما په اولو کې هم یادونه وکړه چې زموږ ملګرو څو نور خورا ډېر ښه کارونه هم کړي دي او د میلې څخه د خوند اخیستو په خاطر باندې اوس به ورشو عبدالمالک ورور ته چې دی څه کوي سلامونه ستړی مه شي ورور څه کوي وعلیکم السلامونه ستړی مه شي ولا لګیا یم که نه ده خو میلې ته راغلي یو نو طبعا میله کې چې ثنا کچالو خورم نو خوند نه کوي نو شفتالو زموږ ستاسې چې د میوو وطن دی نو د شفتالو وخت ده نو خاص هم دا لګیا شفتالو مې راوړي دي او په دې یخ اوبو کې پرې مینځم او چې ملګري ترې خوند واخلي نو ښایسته یخې اوبه دي ښایسته د لغمان خپل شفتالو خوندور شفتالو نو ډېر زر به یې در باندې وخورم انشاءالله بس هیله مند چې ما ته پکې یو ښایسته کچا شفتالو راکړي بالکل کچالو شفتالو دواړه مننه اوس راځو چې لکه څنګه چې ملګري وایي چې مالګه به اچوي نو عبدالمالک ورور مالګه اچوي راځئ تاسو وګورئ زده یې کوئ چې تاسو هم د خپل شاوخوا سیمو کې د کچالو میلې وکئ بیا ورپسې کچالو په قطار همداسې یو دی که نه ښه ډېر ښه نو ملګرو د هیره دې نه وتلي چې دا یو له بهترینو میلو څخه ده او ډېره کم مصرفه ده نو کولی شي په هغه ملګري په هر ځای کې تاسو ورڅخه په ډېرو کم امکاناتو د دې میلې څخه خوند واخلئ او خپل اوقات او وخت او حالات مو ډېر ښه او په مینې سره تیر کړئ له ملګرو سره یو ځای دا دیګ مو ملګرو په مسلسل ډول سره کچالو کې خودل مالګې هم په واچوله اوس نو چې دریم قدم کې موږ څه کوو دریم قدم کې نو دا ږدو او اور پې بلو سر څنګه ږدئ ملګري که احتمالا اوړه خشتېږي اوړه ورته خشتېږي هغه نه بعد صحیح ده بس بیا موږ فالو کې انشاءالله هغه چل به هم زده کړي سحاق صاحب اوړه جوړئ اوړه هم دی اوړه پکې چې ته په کاریګر د لیدونکو غوښتنه کېدای شي تقاضا وشي
له کوزه صاحب د دې لپاره لندو تیار مونږ سره ایښي کله چې دیګ مونږ سره اوسي نو د دیګ بغلو څخه واوځي د هغه هوا بندش لپاره مونږ ستاسې د دیګ بغل لپاره په شاوخوا کې ږدو چې هغه د دیګ هوا یو څه مودې لپاره پاتې شي هغه کم فشار چې دننه پکې د کچالو نرم کړي نو هغه غاښ نرمېږي. ډېر ښه ډېر ښه انشاءالله دغه طریقه به موږ ته وښیي او لیدونکو به هم ګوري لیدونکو موږ تعقیب کړئ تر څو هغه طریقه هم وګورئ او تاسو ته به زموږ د ملګري در وښیي. مننه. انشاءالله خیر اوسئ. هم دا د بل شو په خیر او اوس نو هغه طریقه چې دوی د بخار او د هوا د بندولو په خاطر باندې په دیګي په سرپوخ باندې تطبیق کوله نو دا طریقه درونه تاسو کتلی شئ چې له پاسه د دیګ باندې دوی وړک دي او نو اوس به بیا د وړو د دیګ سري پې باندې ږدي نو تاسو وګورئ چې څنګه تاسو دا کار هم وکوئ. دا پروسه ده نو دی هیڅ څه هم نه پرېږدي چې دلته د دې څخه هوا یا بخار راوځي. تیږه د پیواله کې خود تیږه مې د دې لپاره کې خود لاغه سری چې کله کېږي نو هغه وړه ډېر نرم شوي و مانه نور وړه نه و چې کلک کړي مو نو چې په هغه فشار راشي دا سري خپله له وړو سره کلک شي هغه هوا خارجه نه شي. ډېر ښه ډېر ښه ګورئ دا هم یو ډېر ښه مهارت دی ملګرو زده یې کوئ. درنو لیدونکو تاسو څنګه ولیدل چې هغه څلور پروسې تطبیق شوي نو په پنځمه کې مهمه خبره دا ده چې دیګ باید د څومره وخت دپاره په اور باندې کېښودل شي. دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده چې ډېری ملګري به په لټه کې وي چې د هغې ځواب موندي. له پیغام څخه پوښتنه کوو پیغام صاحب ته راته وایه دیګ تاسو د څومره وخت لپاره په اور باندې ږدئ؟ دوستانو دا به تقریبا د 15 الی 10 دقیقو پورې دلته په اور باندې ایښی چې تر څو ښه جوش وکړي او هغه نه وروسته یې کته کوو. ډېر ښه ډېره زیاته مننه. نو راځئ د نورو معلوماتو د نورو پړاوونو لپاره موږ در سره تعقیب کړو. ملګرو راځئ چې یو کلونه وړاندې سفر وکړو. دغه هغه ودانۍ ده چې لسیزې وړاندې جوړه شوې او بیا تاسو ګورئ لسیزې وړاندې هم هنر موجود و نو تاسو کتلی شئ د هغې هنرونو څخه المارۍ په اوس عصر کې هر څه ډېر شول خو زړونه کوچني شو نو دا د هغې وخت تاخچې المارۍ دي چې خلکو د المارۍ دپاره استفاده کوله. تاسو کولی شئ دا یې بله اشدار ورته ویلی شو او دا هم هغه الماری یعنی په اصطلاح الماری ده بالکل الماری ده چې وخت کې د استفاده کېده نو همداسې تاسو د دې دهلیز ته لاره کتلی شئ یا دروازه او همدارنګه تاسو یو کوچنۍ بله تاخچه ګورئ نو چې خلکو به ترې استفاده کوله او د مختلفو څیزونو د کېښودو دپاره به دوی ورڅخه استفاده کوله نو دا یې هم د وتلو لار ده. تاسو ګورئ دا ځای نه موږ ورته کنډواله وایي یعنې له منځه تللي دي خو بیا هم هغه هنر موجود دی. درنو اوس راځو نو زموږ هغه اخرنی پړاو ده چې هر څه پاخه شوي دي اوس په موږ او تاسو څه لږ معلومات د سحاق صاحب نه واخلو چې څنګه پاخه شو او همداسې د دې تسلسل باندې ته که وغږېږئ. مننه له کوزی صاحب. نو هغه کوم مراحل چې موږ ستاسې ولیدل هغه موږ ستاسې طی کړه نو اوس اخري مراحل دي چې موږ ستاسې دیګ کته کوو تقریبا موږ ستاسې دا نیم ساعت پرېښوده چې ځکه اور لږ سلو لرګي لږ څه لانده و نو د همغه په خاطر داسې اور لږ سلو نو داسې لمبه نه وه نو ځکه هم لږ ډېر پرېښو نو تاسې کولی شئ چې 15 او 20 دقیقو پورې دا هم پرېږدئ نو اوس بیا مستقیما خلاص کوو به ګورو. ډېر خلاصوئ. شیر افضل استاد به دا خلاص کړي. شیر افضل صدیقي صاحب سر خلاص کې مهرباني.
سور دا ګوره ونه سوځي سور دی ژوبل دی نه کې وروره ته خو لږ نازولی مې ډېر ښه ماشاءالله کمرمین څخه هیله کوو چې دا لیدونکو ته وروښایي اوهو ماشاءالله ماشاءالله ښایسته نرم شوي دي ډېر ښه ډېر ښه نو ملګرو اخرنۍ شیبې دي اخرنۍ لحظې دي اوس به موږ او تاسې راځو اوس نور دا به وباسي که نه نور به خلاصي اوهو بس دی نو بیخي هغه اخر مراحل دي نو اوس بیخي د خوړل لپاره چمتو شوي دي نو اوس به موږ او ستاسې په ګډه سره نوشیجان کو نو اوس به تاسې خوند وګورئ چې څنګه پاخه شوي دي نو خوند به تاسې موږ او ستاسې په ګډه سره وګورو نن چې موږ او ملګرو تاسو لیدلی شئ موږ به نن د اول د البته د ماین ډیش د اصلي غذا دپاره دا استعمالو خوا کې ملګرو ډېر په مهارت سره شړومبې یا په اصطلاح تروی جوړې کړي چې هغې کې ډېر ماشاءالله بادرنګ او پیاز رومي او ډېر شیونه یخ هم پکې اچولی ده نو دغه زموږ ټول شیونه دي او نور په الله سپارو او هیر منشي ګورې لومړني کمنټ والا ته مې اوس څوم خپله ډوچه ساتلې او انشاءالله تاسو در کوم په الله مو سپارو تر بیا د الله په امان بلبل یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ ملګرو سره هم شریک کړئ کمنټ وکړئ چې څنګه اوس زموږ برنامه مننه په الله مو سپارو